بسم الله الرحمن الرحیم. نور اروماتیک مرکبونه او آیونونه، یو مثال چې د سایکلوپنټاډاینایل اناین دی. سایکلوپنټاډاینایل کې خو دوه پای بانډونه مونږ وینو، نو څلور پای الکترون دا شو او یو منفي چارج دی. نو یو منفي چارج دا دوه الکترون کېږي، ځکه یو الکترون خپل دی د کاربن او یو د بل چا نه اخیستی دی، نو دوه الکترون شو، دوه ډاټ. نو موږ سره شپږ پای الکترون دار لري او د شپږ پای الکترونو د وجې نه موږ سره چې شو د اروماتیک. اصل کو سایکلوپنټاډاین که تاسو واخلئ، سایکلوپنټاډاین، نو سایکلوپنټاډاین موږ سره اروماتیک نه دی هلکانو. خو ده باندې که ته دا سایکلوپنټاډاین دی ولې اروماتیک نه دی؟ چې دا کاربن sp3 هایبریډایز دی، مسلسل پی اربیټالونه نشته دی. نو دې نه که ته هایډروجن لرې کړې د دې کاربن نه، د دې سایکلوپنټاډاین نه یو هایډروجن آین لرې کړې، نو ده باندې منفي چارج راشي، د الکترون هلته پاتې شو، نو شپږ پای الکترون شو، نو څلور ان جمع دوه پای الکترون لري، نو ما سره چې شو اروماتیک. که د دې نه زه هایډراید آین لرې کړم، مثلا سایکلوپنټاډاین دی او ده نه زه منفي هایډروجن لرې کړم، صحیح ده؟ دا خو sp3 دی که نه، دې نه زه هایډراید آین لرې کړم. نو هایډراید آین لرې کړم، نو دلته چې کوم الکترون و هغه ده واخیستو، یا هایډروجن واخیستو. نو صحیح ده چې موږ پی اربیټالونه خو تولید کړل، خو پرابلم پکې اوس دا راغی چې څلور پای الکترون نو هماغه زړه په زړه ده، صحیح ده؟ نو سایکلوپنټاډاینایل کیټاین دی، څلور پای الکترون لري، نو ما سره اروماتیک نه شو، دا انټي اروماتیک شو. او یو سایکلوپنټاډاینایل ریډیکل دی، تاسو پنځه پای الکترون لري، سره خو دوه پای باندې یو پینه، دې نه موږ هایډروجن ریډیکل مثلا لرې کړی دی. نو نه څلور ان الکترون لري، نه څلور ان جمع دوه پای الکترون لري، کړیزم دی مثلا، نو مسطح هم دی، پلانیم ډینګیم دی، نان اروماتیک شو. همدارنګه یو بل مثال چې دی سایکلو ټروفایلیم آین کیټاین دی. ټروفایلیم کیټاین دا اصل کې عضلي دی، صحیح ده؟ اوه کاربن دی دی کې، اوه کاربن کې موږ سره چې دی یو کاربن چې دی sp3 هایبریډایز و، نو هغه نه موږ هایډراید آین لرې کړ، هایډراید آین. نو موږ سره هغه څه شو، هغه موږ سره sp2 ته واوښتو. نو دا موږ سره sp3 هایبریډایز دی دا کاربن، نو دنه موږ هایډراید لري. چې هایډراید هم تلري که دا یو هایډروجن تلري شو سره د الکترون، نو دا sp2 هایبریډایز پاتې شو، اوس پی اربیټالونه دا پی اربیټالونه پیدا کړل، او نور مخکې نه څلور ان جمع دوه پای الکترون خو یې درلودل، نو مخکې مسطح نه، اوس مسطح هم شو، او کانجوګیشن د څلور ان جمع دوه پی الکترون د وجې نه شو، دا اروماتیک شو. او دلته موږ د دې د رنګ کې کړه کې چې کوم شپږ پای الکترون کانجوګیټډ دي هغه موږ ښودلي دي، صحیح ده؟ نو اوس موږ سره که هغه د سایکلوپنټاډاینایل اناین دی، شپږ پای الکترون څوک لري، که هغه مثلا د ده سټرکچر شو، نو هغه دپاره هم دا ډایګرام ته ویستلی شي. او ټرایپولیم کیټاین دپاره هم چې دی هغه ته دا ایستی شي. دې هلکانو همغه دغه که تاسو باسئ کراس ډایګرام، نو دا تاله اوپن شیل درکوي هلکانو، پنځه کاربن دی، صحیح دا پنځه شو، نو دې کې څو الکترون دي؟ پنځه الکترون و، دا څلور یو پنځه، نو دا ډک نه دی، صحیح ده؟ نو اروماتیک نه شو.
او د دم که واخلي 5 کاربن شو 2 دا شو سره په الکترون لري نو دم ډک نشو ده که د دې دپاره ونیسئ نو دوی دلته شپږ په الکترون لري نو دا کلوز شیل شو فیلډ اربیټال لري همدارنګې ټرایپولین کیټاین که واخلئ که نه ټرایپولین کیټاین شپږ پایله نو څو کاربنونه دي 7 کاربنونه دي دی 5 دی شپږ دی 7 نو 2 دلته لاړل 2 دلته 2 دلته صحیح ده دا موږ سره څه شو دا اروماتیک شو خو که ټرایپولیم اناین واخلئ تاسو تروپایلیم اناین واخلئ ټروپایلیم اناین واخلو موږ اناین د دې منفي واخلئ یعنې موږ ته هایدروجن لرې کړی دی د سایکلو ټراینایل هپټاټراین سایکلو هپټاټراین موږ هایدروجن آین لري نو بیا به موږ سره دا منفي چارج ولري هلکانو څه به ولري دا منفي چارج ولري نو که موږ اوس وګورو مثلا دا شو دلته منفي چارج دی دې کاربن باندې نو شپږ او 2 اته او دې لپاره ته پروز ډایګرام جوړ کړي 5 دی نو اته الکترون دي 2 دلته 2 دلته 2 دلته یو دلته شو یو دلته شو صحیح ده نو څه شو موږ سره څلور ان الکترون ولرلو نو انټي اروماتیک شو او که یو الکترون مثلا که دله موږ یو الکترون لري کو څه ریډیکل یې واخلو ټرایپولیم ریډیکل موږ واخلو بس دا موږ واخلو لکانو او دې کې ریډیکل موږ واخلو دا ریډیکل موږ واخلو نو بیا موږ سره 7 الکترون دي نو 2 دلته یو دلته 2 دلته شو شپږ خو دلته لاړل یو الکترون دلته پاتې کېږي نو بیا نان اروماتیک شو ځکه چې 7 پای الکترون نو د اروماتیک دپاره دی نه انټي اروماتیک دپاره